وی په دې نوم کې دننه په دې ډوغل کې ګبین اچول دا فایده مني، نو دا علاج به جایز یې وکنه؟ جواب د دې مسئلې هغه دا دی چې د بعضو طبیبانو دا تجربه ده، وی او دې کې فایده ډېره ده. نو که چېرته پکې فایده یي د طب د علم مطابق او ډاکټري اصولو مطابق، نو هېڅ خبره نه ده، په دې باندې سړی خپل علاج کولی شي. او دا خو مباح ته چې مباح ته په مباح باندې علاج کیږي. بلکې پخواني چې کوم طبیبان تیر شوي دي لکه ابن سینا یو کتاب دی القانون فی الطب، نو هغه هم په هغه کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا ګبین چې سړی په نوم کې دننه ور واچوي او د خوب نه مخکې په مالوچو باندې لګولي او بیا په نوم کې ولګوي، دې سره ډېره فایده. بعض اوسني ډاکټران هم دا خبره کوي، وی دې کې دا فایده ده چې دې سره بلډ پریشر چې دی برابري. ښه بعض پرې رد کوي، یعنې ما پخپله بعض ډاکټران لیدلي وي دا خبره هسې وهمي ده. نو خلاصه دا چې خبره ټوله واپس کېږي چا ته؟ طب ته او ډاکټرۍ ته. که چېرته ډاکټري اصولو کې او په طب کې او په حکمت کې دا خبره ثابته شي چې او د دې فایده شتي بدن ته، نو بیا په دې باندې علاج کول مباح دي، هېڅ خبره نه ده. خو چې یقیني خبره او که نه نو بیا په هرې خبرې پسې مه ځئ او هره خبره په ځان تطبیق کوئ مه. دا بدنونه چې نن سبا ګورې خراب شوي دي، یو وجه دا ده چې کومه مونږ ټوټکه کومه نسخه په فیسبوک، په یوټیوب، په ټیک ټاک، په واټساپ کې وینو، هغه ډایرکټ تطبیق کوو. یاره یو کس دیګه ووایي چې دومره ګرامه به پلانې شی راوالي او دومره به پلانې شی راوالي او دومره به پلانې راوالي او دا په اوبو کې واچوه اسکې. لکه د ټولو خلکو بدنونه یو شان نه دي. اوله خبره دا ده د ټولو خلکو بیماري یو شان نه ده. بله دا چې هر یو سړي ته د دوایي یو شان ضرورت نه دی. لږ عقل استعمالول پکار دي. کومو ورځو کې چې کرونا راغلی وه هر یو سړی ډاکټر شوی و. پښتنو خو د سلامکي بیخ ویستی و. سلامکي کته هغه د ټولو خلکو تباهي کړې وه، خېټې خرابې کړې، کلمې د خلکو خرابې کړې. بیا ډاکټرانو ورکړو چې لکه تاسو ته چا ویلي چې سلامکي دی علاج دی؟ بلکې په پاکستان کې بعضو علاقو کې نه میلاوي ده، شاټ شوی و. دا یو کس ویلي چې سلامکي ډېر ښه شی دی. ښه نو دا خو خېټه روانوي، د دې د کرونا سره څه کار دی؟ سوی معده د هغې سره. بله دا چې دا خو یخ شی دی، نو د دې د کرونا د علاج سره څه کار؟ ښه چا به ووي دا لوګي به راکاږي، د ګرمو اوبو تپ به راکاږي، او چا به ووي چې ډېر سهار کې به نیمبو او بیا به ورسره چې تړمې اوبه دا به ور واچي، او چا به ووي دا به وکړي. هر یو سړی استاد او ډاکټر دی او ټول به موږ پښتانه یو عمل کوو. بلکې پښتانه نه اکثر زموږ د طرفونو دا خلک چې عربو هغه ورځو کې چېرته نادرا به یو کس خبره وکړه، نور دا قسمه خبرې به وکړي نشتي. هر سړي له پکار دی چې هغه خبرو کې چې هغې ورسره علم وي، او هر سړی د په خپل فن کې خبره کوي. لکه اوس زه لګیا یم که د قرآن او حدیث باره کې خبره کوم خو صحیح ده، خو چې اوس زه لګیا شم د انجینرۍ خبرې کوم چې یاره بلډینګ جوړولو دپاره دا لازم دي او د دې دپاره به دومره ستنې راخیږي او بنیاد به داسې او پلانې به دی، دا زه به د بل په فن کې خبرې کوم، زه به څه بلډینګ ودروم، زه به څه مسله بیان کړم. او که چېرته د انجینر راشي او په دې ممبر باندې کښېني او تاسو ته مسلې بیانوي، دی به هر څه ګډوډ کړي. نو لږه ګزاره وکړئ او د هر چا خبره باندې عمل مه کوئ. ګوره دوه یو شان مریضان ظاهره کې ډاکټر له لاړ شي، د یو ته یو شان علاج لیکي، د بل ته بل شان لیکي. ځکه چې ډاکټر د بدن ته وګورئ، د یو عمر کم دی، د بل عمر زیات دی. دا چې عمر یې زیات دی دته داسې ګولۍ لیکل غواړي چې د هغې زور لږ کم وي. دا چې عمر یې کم دی، ځوانۍ کې دی، د خیر دی که لکه زوروره ګولۍ وخوري. ښه دواړو ته به یو شان ګولۍ ولیکي، د یو ته وي ته به د یو ورځې یو خوري، د بل ته وي ته به د ورځې دوه خوري. بدن کې فرق دی. موږ ښه که ګولۍ را سره پرته وي، یعنې مثال کې ما ته ډاکټر ګولۍ ولیکله د مرۍ د زخم، اوس که څوک معمولي ټوخ کوي زه به له دقه ګولۍ ورکوم چې ما سره ګولۍ پرتې دي. هلکه ټوخی لازم نه دی چې مرۍ د زخم د لاسې، بل دی چې کیدای شي دغه جسم د دې ګولۍ د خوراک طاقت نه لري،
جسم یې کمزور یا جسم کې یو بیماري سړي ته لکه یو نیم سړي ته الرجي د بعضو ګولیانو نه په دې ډاکټران ښه پوهېږي نو دغه ګولۍ ډاکټران دغه خاص قسم خلکو ته نه لیکي چې هغوی ته د دې ګولۍ نه د دې دوایي نه الرجي ده او دا دوایي چې کولاو که که نه چې ته پته نه چې دا پاڼه به موږ پښتانه ګورو که نه خو چېرته دا پاڼه وګورئ لږه په دې پاڼې لاندې لیکلي مي وایي که چا ته د دې مسلې الرجي او دا ورته وي نو هغه دې دا ګولۍ نه استعمالوي موږ ډبې راوالو ډایرکټ راته ته مو وخوره ته مو وخوره ته مو وخوره ټولې ور واچو نو دغه شان ګوره نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی هر سړی مولا دی هر سړی مجاهد دی هر سړی حکیم دی هر سړی ډاکټر دی هر سړی انجینیر دی هر سړی داعی دی او د هر سړي مینوال دي او د هر سړي پاڼه ده او د هر سړي غټې قصې دي نو په داسې دور کې ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط چې ما خبره واورېده او بس سبا له مې دغه ګولۍ او دغه علاج راوړو شروع مې وکړو بلکې چې دوکاني که نه دغه خو پرېږده دوکان د حکیمان چې کوم دی زموږ په ملکونو کې د حکیمان هم ډېر صحیح حکیمان چې پوهه په علاج باندې دا ډېر لږ دي نو دوکان یې کول او کړی په هغې کې دوی موی پرتې وروره هر قسم بیمارۍ علاج او په ګارنټۍ سره ګوره کم سړي چې دا ووایي که ډاکټر دی او که حکیم دی چې زه په ګارنټۍ سره علاج کوم پوه شه دا سړی په غلطه روان دی څنګه شفا خو د الله په لاس کې داسې ووایه چې ها ما سره یو نسخه د علاج شتي او که چېرې الله وغوښته الله به دا مریض ښه کړي خو نه په ګارنټۍ سره او بعض پکې څه وایي او که ښه نه شو نو بیا چې څه جرمانه روانې ږدي دا څه خبره شو که ښه نه شو اوس چې الله نه ښه کړي ته به یې څه ښه کړي بعض پکې عنوان ورکړي په ویډیو باندې د کینسر د بیمارۍ اخرنی علاج راووتو او ټوټل پې ستا مخکې ورځې کې موږ ته وایي ټوټل پې ستا 200 روپۍ لګي د کینسر علاج راووتو 100 روپۍ پې لګي 200 ته ورشه هسپتالونو ته کومه کومه ټکنالوژي راووته او چې الله وغواړي ډېر په مشکله علاج د کینسر وشي او دی یار په 200 روپۍ علاج ایجاد کړی دی اوس هر سړی به ورماتي 200 روپۍ خو وایي لږ شی دی که نه خو دله به څومره کسان 200 روپۍ ورکوي دې ته ګورئ موږ ته خو ظاهره کې دا ښکاري چې 200 روپۍ څه دي لږي دي خو دله به څومره کسان 200 ورکوي بیا د دوایي چې وخوري دې به اثرات څه نو دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط بل دا ټوټکې راوتي د بدن د کمولو لپاره د بدن د کمولو لپاره سحر په نهاره ده او ماښام په نهاره ده او او سړي هغه جسم ښه تباه و برباد کړي د هر فن خپل علما دي خپل خلک دي د هغوی نه تپوس پکار دی او هغوی ته واپسي پکار دی نو که چېرته بالفرض دا خبره ثابته شي چې ګبین په نوم کې ولګې د دې فایده ده نو څه نو مباح علاج ده هېڅ خبره نه ده خو که چېرته یقیني دلایلو سره ثابت نه وي دا خبره نو بیا په هسې خزعبلاتو پسې شاته تګ دا نه دی پکار